آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. کابل کې د پاسپورټونو ورکولو بهیر پیل، خو ولایتونو کې بند شو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ عمومي ریاست په کابل کې د پاسپورټونو د ویش بهیر پیلولو خبر ورکوي او وایي چې په دې ورځ کې لسګونو کسانو ته پاسپورټونه ورکوي. د دغه ادارې د مطبوعاتو امیر شفیع الله تسال نن دوشنبه د مارچ پر 14مه چې د کال د 23 نیټې سره برابره ده امریکا غږ ته وویل لکه څنګه چې په جریان کې یاست زموږ هیوادوالو د پاسپورټ اخیستلو لپاره آنلاین فورمونه ډک کړي وو. موږ نن ورځ د هغوی لپاره خپل کارونه پیل کړل او زماني جدول مو چمتو کړی دی او هغوی د دغه جدول مطابق کولی شي پاسپورټ ریاست ته مراجعه وکړي. ښاغلي تسل زیاته کړه چې اوس مهال یوازې هغه کسانو ته پاسپورټ ورکوي چې تر دې مخکې د پاسپورټ لپاره آنلاین فورمونه ډک کړي وو او دغه بهیر په پای ته رسیدو سره به د هیواد ټولو اوسیدونکو ته د پاسپورټ ورکولو بهیر پیل کړي. هغه د پاسپورټ له اخیستونکو څخه وغوښتل چې د دغه ریاست لخوا د ټاکل شوي مهال ویش له مخې دغه ریاست ته مراجعه وکړي او خپل کارونه مخته یوسي. د اګست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د پاسپورټ ورکولو بهیر په دغه هیواد کې بند شو. تر هغه وروسته د اکتوبر پر 15مه د پاسپورټ ورکولو بهیر له سره پیل شو. د کابل د پاسپورټ ریاست د تیرې نومبر میاشتې پر 15مه هم د شاوخوا یوې میاشتې لپاره د تخنیکي ستونزو له امله د مراجعینو پر مخ تړل شوی و چې وروسته خدمات پیل شول. خو په وروستي مورد کې په کابل کې د پاسپورټ ریاست وروسته تر هغه خپل چارې بندې کړې چې کله چې طالب چارواکو د کابل پاسپورټ ریاست مخ ته د یو ځانمرګي بریدګر د له منځه وړلو خبر ورکړ. قدرمنو لیدونکو تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په دې هکله خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.